بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نن صدرې ورځې مخکې د تحریک انصاف د ضلع پر دفتر باندې چاپول سوی و چې د هغه د ضلع صدر داد محمد او د هغه ملګري پورته سوي وو. د داد محمد ګناه چې شته، د داد محمد ګناه دا شی ده چې دا نن ورځ چې 8 فروری و د هغه دپاره د جلسې تیاری کول، د مظاهرې تیاری کول، نور یوه ګناه نه ده کړې. زموږ په دې سر نه خلاصیږي چې ما ته قانون و داد محمد ته قانون دا اجازه ورکړې ده چې باید ته جلسه کولی سي، ته مظاهره کولی سي، ته احتجاج کولی سي، لیکن زموږ انتظامیه، زموږ ډي سي، زموږ ډي پي او هغه په خپله پر قانون باندې عمل نه کوي. نن په مکمل ملک کې هرې پارټۍ په مکمل ملک کې په کراچي کې جماعت اسلامي کړې ده، په پېښور کې دا رقم، په مکمل بلوچستان کې هرې پارټۍ نن مظاهرې کړي دي. پر هېچا باندې چاپې نه ول کېږي، لیکن پر پی ټي آی باندې، د پی ټي آی پر ملګرو باندې، پر دې باندې چاپې ول کېږي، دا ګرفتاره کېږي. دا اوس کم قانون دی؟ په یوې ملک کې 2 قانونه دي. زموږ په دې سر نه خلاصیږي چې و یوې طرف ته په مکمل ملک احتجاج دی. دا نن په صوابۍ کې احتجاجي مظاهرې وې، جلسې وې، دا نه ګرفتاره کېږي. دا رقم په مکمل بلوچستان کې مظاهرې وې، دا نه ګرفتاره کېږي. بل طرف ته په چمن کې مظاهرې دي، هغه نه ګرفتاره کېږي. د تحریک انصاف ملګري دا ګرفتاره کېږي. دا رقم د پی ټي ایم چې کوم ملګري دي، پیدا محمد قبایل، دا ګرفتاره کېږي. په دې ظلم زموږ سر نه خلاصېږي. موږ د دې ویډیو په توسط سره ډي سي صاحب تا ته وایو، ډي پي او صاحب تا ته وایو چې په کرسۍ کې ته ناست یې، اډر د بل چا چلیږي، اډر د برګیډیر چلیږي، اډر د کرنل او د میجر چلیږي. خپله کرسۍ په خپله استعمال کا. ډي سي صاحب تا ته وایو، ډي پي او صاحب تا ته وایو، که چیرې ګناه کړې ده ټیک دی. دا نه ده ګناه چې دی مظاهره کړي، دا نه ده ګناه چې دی احتجاج کړي. د دې ویډیو په توسط سره موږ جماعت اسلامي ډي سي و تا ته وایو، انتظامیه و تا ته وایو چې کم ظلم دې کړی دی، دا ظلم دې ختم کا. موږ جماعت اسلامي دا د پی ټي ایم ملګري یو، موږ د تحریک انصاف ملګري یو. پورې طور پر دي چې کم خلک دې نیولي دي، که د پیدا محمد قبایل نیولي دي، که د داد محمد نیولي دي، که د هغه ورور نیولي دي، که د هغه ملګري نیولي دي، پورې طور پر دي دا رها سي. موږ ورسره یو. د دې ظلم خلاف جماعت اسلامي د پی ټي ایم ملګرې ده، جماعت اسلامي د تحریک انصاف ملګرې ده.